الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا سلام دی په تاسو ټولو باندې وي او ډېر عاجزانه ادبانه چونکې دا وخت کې زه ډېر زیات په ندامت کې ناست یم. زه د الله په دربار کې هم مجرم یم، ستاسو په دربارو کې هم مجرم یم، لیکن الله جل جلاله فرمایي که ای بنده زما بنده ته د عرش نه والې فرش پورې ګناه وکړي او په دې سمندر کې څومره زاګ دی. ملګرو اړومبی در سره دا چینل سبسکرایب کړئ چې څومره هم زموږ ملګري دا ویډیو ګوري چینل در سره لازماً سبسکرایب کړئ. د دغه ویډیو نه وروسته د شساوار چې کوم باسو په سوشل میډیا باندې روان شو په دې کې چې کومې خبرې وکړې ولی الله سره لایو راغلی و او ډېر داسې الفاظونه استعمال کو چې هغه د استعمالولو نه و. بیا دې نه وروسته سوشل میډیا باندې د شاسوار خلاف تنقید هم شروع شو او بیا نن شاسوار په خپل راغلو. تاسو دغه ویډیو په شروعات کې وکتله چې هغه په خپل مافي وغوښتله، خلکو ډېر زیات وکنځلو، ډېر سپکې سپورې ورپسې وې، هغې نه وروسته هغه مافي وغوښتله. نو شاسوار ته پکار پیله و چې شاسوار دې مقام ته رسېدلی و او دومره ښایسته ګیره الله پاک، دومره ښایسته تبلیغ ارس الله پاک ورکو. نو بیا دې نه وروسته دا قسمه خبرې، دا قسمه الفاظ استعمالول نه و پکار. او بدقسمتۍ نه د شاسوار عمر ډېر کم دی، هلک دی نه پوهېږي. نو موږ ټولو ته پکار دی چې شاسوار پسې داسې قسمه ویډیوګانې نه جوړوو او دغه دعاګانې ورته کوو چې الله پاک ورته هدایت نصیب کړي، په هغه لارې واپس روان کړي. ټول ملګري چې څومره هم ملګري دا ویډیو ګوري چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ.